ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، سلامونه. زما دا پیغام د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله ده چې نن سبا ټوله نړۍ تیاره شوې ده. نو زه هیله کوم چې تاسو هم د خپلې کورنۍ او چاپېریال روغتیا او سلامتیا ته جدي پاملرنه وکړئ او جدي په نظر کې ونیسئ چې خدای ناخواسته په دې ویروس باندې اخته نه شئ. بې ضرورته د کوره مه وځئ، بیروبار ځایونو ته ولاړ نه شئ، مېلمستیاګانو ته مه ځئ، ګڼو ګوڼو ځایونو ته ولاړ نه شئ، د عامه ترانسپورټ بسونو نه استفاده مه کوئ او د رسمي مقاماتو او ډاکټرانو لارښوونې جدي په نظر کې ونیسئ او همدارنګه خپل لاسونه د ورځې څو ځلې په ګرمو اوبو او صابون پرېولئ، د مالګې غړغړه وکړئ، ماسک واغوندئ چې د باندې ځئ، یو بل ته لاسونه مه ورکوئ، د لرې سلام واچوئ. هېڅوک په دې باندې نه خفه کېږي ځکه چې نن دا وژونکی ویروس دنیا ته راغلی دی. موږ باید د دې مخه ونیسو، مجادله وکړو د خپل ژوند لپاره، د خپل بچو لپاره، د انسانیت لپاره، د بشریت لپاره، ځکه چې ژوند ډېر ښکلی دی. راځئ چې ژوند وکړو.